لایزري سپین څراغونه چې نوره نړۍ کې بند دي مګر زموږ هیواد کې په پراخه پیمانه ترافیکي وسایطو ته تړل کیږي. دا څراغونه چې سترګې اخلي د ترافیکي حادثو لوی سبب بلل کیږي او د خلکو ژوند ګواښي. دا د کابل کندهار لویه لاره د غزني ولایت اړوند د روضې کوتل سیمه ده. دلته د ترانسپورت ریاست مسؤلین غواړي چې د تیزو څراغونو مخنیوی وکړي. موږ په دې خاطر باندې راوتلي وو چې د کابینې پرېکړه وه او د ریاست الوزرا محترم حکم و چې لیزري څراغونه او په موټرانو پسې چې ټیلې بسته وي هم د دې مخنیوی وکړي په کلکه باندې. نو موږ راووتلو چې په دې د کنټرول ولګوو چې مسافر په مسؤلیني توګه باندې ورسول شي او هم د خلکو مالونه په مسؤلیت باندې یوړل شي. په همدې حال کې یو شمېر موټر چلوونکي او مسافر د حکومتي مسؤلینو د دې اقدام ستاینه کوي او د لایزري څراغونو په مخنیوي باندې ټینګار کوي. دا خو بیخي ښه اقدام دی، دا د ولس و د دې خلکو د دې سپاریانو په ګټه دی، په نفع دی، ځکه چې دا حادثې پېښ شوي دي او موږ ته چې شهیدان د لاسه ورکړي دي. نو دا ډېر ښه اقدام دی او د خلکو د ولس په نفع دی، ډېر ګټور اقدام دی. دا ولا دا خو ډېر مهم دی، د موټروانانو پر سترګو باندې ډېر بد ایسي. دا ډېر مهم دی چې باید دا ګروپان د لیزري بتۍ ایسته سي، ځکه موټر سړک باندې هم تنګ دی او دا چې دا خوا هم لیزري بتۍ موټروان ته هم مزاحمت کوي، شاته مسافرینو ته هم مزاحمت دی. نو په دې خاطر چې دا ایسي دا ډېر ښه اقدام دی او نیک اقدام دی. سره له دې چې لایزري څراغونه د هیواد په لویو لارو د ترافیکي پیښو یو لامل بلل کیږي، پر دې سربیره د موټرو ګړندی تګ، د سړک پر سر د ترافیکي نښو نشتون، کمربند نه تړل، لایسنس نه لرل او د دغه شان نورو ترافیکي اصولو ماتول هغه ټکي دي چې د ترافیکي پیښو ګراف یې لوړ کړی.